داسې چې دا نو خپله ښه پوهېږي ښه نو دلته به د نجیب ورور سره دی یو ځای مړ شي بله ښاغلی فروحه موضوع دې حل کړه اندېښنه مه کوئ ښاغلی فروحه هر څه یې ومنل ډېر په ارامه به ټولې پیسې درته راوړي د نجیب په بدل کې چې کومې پیسې غواړي هغه راکوي ما ته زنګ وهي ډېر ښه کله چې پیسې چمتو کړې بیا د ځای په اړه درته وایم کار وشو پیکاسا فرح باور وکړه د دې خدمت په بدل کې به ډېر څه لاسته راوړي اندېښنه مه کوه پوهېږم دا هغه کس په چاړه وهل چې کلونه ورسره یو ځای وي ډېره سخته ده خو ځینې وختونه موږ ټول دې کار ته مجبورېږو ته اوس کور ته لاړ شه او د خبر په تمه اوسه سمه ده نن شپه د پیثاګورس لیدو ته ورځو هو ورځو ته ښه ځان چمتو که تیاره دې ونیسه حالا نو د خدای په امان نهه ګوته زندان ته لاړه د ډلې کسان حیران دي چې اوس څه وکړي اوس دوی د لیونیانو په څیر د پټېدلو لپاره ځای لټوي زمونږ سار ته به بلا جوړه کړي ښه به وي چې د بنسټ او بنیاد نه دوی ورک کړو عاقف خو راضي دی چې فرخ ووژني ته به هم د ګرجین کار خلاص کړي اتنا به د خلدون کار خلاص کړي دا کار به داسې حل شي سمه ده خو د مار سر په زندان کې دی که هغه خبرې وکړي بیا د هغه وار به هم راورسیږي حسنه هم کله چې د دوی د مرګ خبر واوري پوهېږم نهه ګوتی به ډېر وډار شي هغه خپل ځان سره ډېره مینه لري څه نشي ویلی اندېښنه مه کوه قابده راکه نه خورې زه وږې نه یم مننه د باندې مې خوړلې هسې هم دې لیک ته حیرانه یم عجیبه شیانې پکې لیکلي مورې پلار مې ولې رانغی اوس به راشي که کار یې لرلی څنګ به یې وهلی و تر اوسه یې نه دی وهلی هغه لیک کې څه دي رانا خورې زه هم سمه پوهه نه شوم د سړک په سر یو کس دا لیک ماته راکه ارزښت مې ورنه که بیا مې وغوښتل انټرنیټ کې څېړنه وکړم ځینې کلمې چې دې لیک کې لیکل شوي دي مخکې له وخته زوال سازمان په دا لیک کې همدا جملې ذکر شوي دي الله دا نو څنګه کار دی زه هم پوهه نه شوم یو ځل به له ذکي یحیی سره مشوره وکم هو پوښتنه وکړه کیدای شي هغه به پوهیږي څومره عجیبه کار دی زه به هم ممدو ته زنګ ووهم او د نجیب پوښتنه به هم وکم ماشومانه خواړه مو وخورئ زه ګورم کیدای شي پلار مې وي ماښام مو په خیر ښاغلی ذکي زه رڼا توپال یم مننه ښاغلیه تاسې څنګه یې مننه کوم ماښام په خیر نجیب چیرته دی ما ته یو لیک راغلی مهمې غونډې کې و پکې لیکل شوي ویې ویل تاسو ته ووایم زنګ یې نه ووهلی نه تاسې په دې اړه معلومات لرئ اندېښمنه شوې یم سمه ده که مخامخ سره خبرې وکړو ښاغلیه نو ښه به وي ولې نه څنګه چې تاسې وایې هماغسې کوم سمه به زه ستاسې دفتر ته درشم ښه شپه ښاغلی ذکي ښه شپه کار وشو په خیر راغلی ژوندی اوسئ تیر ځل دې له لاسه لاړه خو دا ځل مو د فروح ځای پیدا کړی د چا له لاسه لاړه نجیبه مېرې برم ته نیولی په هر حال خو تا ته یو بد خبر هم لرم فروح دا ځل د ځان د تضمین لپاره هم یو کار کړی نجیب امیر یې برم ته نیولی دا ته څه وایې وای بې شرفه د دې سړي اجل را رسېدلی ولې مو مخکې دا خبره ونه کړه ولې مونږ هم اوس خبر شو که غواړې زه هم در سره ځم نه کېږي هغه رزیل هیچ چاته هم نه پرېږدم چېرته دی زر ووایه چې پیدا یې کړم او ویې وژنم فکر کوي چې له پولیسو سره ګوري کومې پیسې چې غواړي ته به یې وروړي کله چې خپلې مخې ته تا وګوري وبه ډار شي دا ځل هېڅوک هم هغه زما له لاسه نشي ژغورلی
هیڅوک هم نه. کله چې د هغه ځای مو تثبیت که بیا تا ته خبر درکو. یو څو ساعته وروسته به په ډاګه شي. د خبر په تمه اوسه. لاس مې، سترګې مې، غوږونه مې ټول په بې صبرۍ سره په تمه دي. د فاروق کار خو خلاص شو. ته هم ګورجین پسې ورشه. ډېر یې ونه ډار کې. حسن هم ډارن دی. اندېښنه مه کوئ، و دی به هم پوه نه شي چې څه وخت بلې نړۍ ته تللی. مالکه هم خلدون ته ورځي. له وینو ډکه شپه مخته لرو. سبا به بیړني خبرونه خپاره شي. څنګه راغلی مام د وروره ما تیار کړي. وای 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 دومره لویه شوې چې ورور ته د خواږه تیاره وي. هغوی د وشرمېږي چې نشي. ما ته وګوره، تیږه به راواخلم او سر به دې مات کم. زه خو عامې خبرې کوم، نه پوهېږم تا ته یې ولې زور درکړ. زه پوهېږم چې د چا په اړه خبرې کوې. وایي عامې خبرې کوم. ممدوحه دا د څه شي غونډه ده؟ مننه نوربانو، ډېر خوندور دی. دا روده شه. ممدوحه هغه زه هم نه پوهېږم، په دې ورځو کې یې کارونه ډېر شوي. که پلار مې کار لرلی هرومرو یې زنګ وهه. الله الله همداسې ده نوربانو، زموږ دنده همدا ده. په هر حال زه به نو لاړ شم. ښه وخت ولرئ. زه هم باندې پورې در سره ځم. ښه شپه. تاسې ډوډۍ وخورئ، زه بېرته راځم. هغه لیک چې سړي ماته راکه موږ جدي ونه نیوه، خو د هغه له منځه ډېر جالبه شیان راووتل. ته پوهېږې دا د رڼا اولاده کلمه په دا لیک کې هم لیکل شوې ده. رښتیا ته خو یوه جاسوسه یې، د دې کار شاه هم نه پرېږدې. البته چې نه یې پرېږدم. سبا مې له ښاغلي زکینه د لیدو وخت هم واخیست. وای رانا یوه شیبه ما ته وخت راکه. سمه ده هنري خورې. ممدوحه تا ته ښه شپه. تا ته هم ښه د شپه. لیدو په هیله. څه شوي هنري خورې؟ ما ته وګوره ممدوحه، ته فکر کوې په دې خبرو د ما غولولی شي؟ ولې به دې غولوم هنري خورې؟ هغه زما څو کلن خاوند دی، پرته له دې چې ماته یا ماشومانو ته خبر ورکړي کور ته نه دی راغلی. آیا هغه خو رښتیا وایه بد کار خو به نه وي شوی؟ موږ نه غوښتل چې تاسو ته د خبرې وکړو، خو داسې ښکاري چې مجبوره یم. څو کاله کېږي چې موږ دواړه سره یو ځای یو. که د هغه په پښه کې هغه ځای هم لاړ شي درد یې زه احساسوم. هسې هم زړه مې وراخیستی، زر ووایه چې څه شوي. خورې که رښتیا ووایم نجیب امر لږ څه ستونزه کې دی، خو اندېښنه مه کوه، موږ یې ژغورو. ژغورې یې؟ څه پې شوي؟ له چا نه یې ژغورې ووایه. فاروق نه، بیا یې خپل کار وکړه، په زوره یې امر صاحب له ځان سره بوته. ای خدایه، یوه بلا چې خلاصه شي بله را پیدا کېږي. خدایه زه نور نشم زغملی، دومره ځواک نه لرم. د خدای لپاره خورې داسې مه کوه. ته دې ماشومانو ته څه مه وایه، بس نه کوي. پیاوړې اوسه، هیله کوم سبا به له امر صاحب سره دلته راشم، تا سره ژمنه کوم. هیله کوم ما ته بد خبر را نه وړې، هیله کوم. ژمنه کوم خورې، هېڅ اندېښنه مه کوه. نامردانو په وړاندې نه زه په ګونډو کېږم او نه مې هم امر صاحب. غوښتنه مې دا ده چې سبا پورې دا هر څه وزغمم. هله نو ښه شپه ولرئ. خدایه ته له موږ سره مرسته وکړه، هغه وژغوره. موږ بې کسه مه پرېږده. خدایه مه پرېږده چې هغه ته زیان ورسیږي. هیله کوم. همداسې ده. هو وګوره دلته دې تېروتنه کړې ده، داسې نه کېږي. څه خبره ده په دې نیمه شپه کې د الپار څنګه پیاود شو؟ خورې دومره وخت مو د څه په اړه خبرې کولې؟ غواړم پوه شم. د هېڅ څه په اړه.
زه به هم دسترخوان ټول کم. زه بیرته راځم. خورې ته هیڅ ښه نه ښکارې. فکر کوم کوم څه شوي دي. ستړی شوی یم رانه. همدا یو درد مې هیڅ نه پرېږدي، نور نو هیڅ ځواک نه لرم. الله، یوه شپه کور ته رانغی، ولې دومره خفه شوې؟ هغه ته کار پیدا شوی. مه خفه کېږه خورې. بس که نو. څه وشول؟ تر اوسه مو څه نه دي پیدا کړي؟ د امنیتي کمرو ټولې ویډیوګانې ګورو څارګر صاحب. سمه ده، څېړنې ته دوام ورکړئ. زه هم شوبې ته درځم. سمه ده. ته په کوم کال زېږېدلی یې؟ هجري ووایم که میلادي ووایم؟ د قبر په تیږه چې هر ډول نیټه غواړې هماغه ووایه. 1908 کال کې. نیټه یې سمون خوري. یعنې ته په رښتیا زما زوی یې؟ ها، ژوند څومره عجیب دی. هغه ورځې مې را په یاد شوې چې ستا له نجیب ورور سره مې دې ځایونو کې منډې وهلې. چا به ویل چې یوه ورځ به دې حالت ته رسېږو. ستا راتلونکې خو ښکاره و فروها. زمونږ کیسه لږ څه د حابیل او قابیل په څېر ده. له یو قاب نه مو خواړه وخوړل، یوه ډوډۍ مو سره نیموله، خو هر څه چې مې در سره وکړل بیا هم سم نه شوې. هر ستا زړه بیخي تور کړی دی. زه هم داسې پیدا شوی یم، څنګه وکم نو؟ نه، داسې هېڅکله مه وایه. تا خپله په خپل نفس ظلم وکړه. دې خبره کې ستا پیدا کوونکې ما ملامته وه. دا خبرې دې نه منل کېږي. چا ستا سر ته تومانچه نه ونیولې چې بد کارونه وکړه. تا خپله وغوښته او خپله دې ترسره کړل. تا سره خو هیڅ دلیل نه ویل کېږي نجیبه. نن شپه زما د تګ شپه ده. که څوک مې وتاړي هم نه پاتې کېږم. اوس ته ووایه چې له ما سره ځې او که نه ځې. ته چې هر چېرته ځې ځه لاړ شه، په مخه د زیړ ګلونه. اوس چې داسې ده، ښه نو تا ته یو چانس در کوم چې د تاریخ تېرې شوې پاڼې ډکې کړي. زه دې ځای ته ور اچوم او خپله ځم. که تاسې چانس درلوده مخکې له دې چې په بشپړ ډول وسوځېږئ ځان وژغورئ. څه وکم نو؟ ما خو درته سپارښتنه وکړه. د پلار دنده مې سر ته ورسوله. ځان ته پلار هم وایي. پوهېږې د کبانو کمالات مې ډېر خوښېږي. څېرې نه ډېر ارامه، خو په اصل کې ډېر بې رحمه دي. همدارنګه لوی کبان تل واړه کبان خوري. سترګو نه هېڅ اوښکې نه ځي، ځکه چې د اوبو په منځ کې دي او ډېر زر هر څه هېروي. ښه نو ماته ووایه ملکې، دوی له دومره درد سره څنګه ژوند کولی شي؟ هیرول ډېره ښه ټاکنه ده ښاغلیه. کله کله خو موږ هم هر څه نشو هېرولی که نه؟ په ځانګړې توګه خپل مسؤلیتونه، خپلې دندې نشو هېرولی. که یو پلار د اولاد په وړاندې خپل مسؤلیتونه هېر کړي نو بیا پلارتوب یې هېڅ معنا نه لري. البته اولادونه هم خپل ځینې مسؤلیتونه لري. مالکې د دعوې لپاره تل خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. زه خپله هم شاید یم. زه هم پېشک نه لرم. کله کله کېدای شي زموږ فکر هم ګډوډ شي. په ځانګړې توګه د روښان راتلونکي لپاره ځینې مسؤلیتونه په غاړه اخیستل سخت وي. خو زه نشم کولی د ملکې یو روښانه راتلونکی د یوې عادي موضوع لپاره خراب کړم. همداسې نه ده ملکې؟ هغه هر څنګه چې تاسې وغواړئ ښاغلیه. په دې موضوع کې که د ګټې او تاوان پرتله وکړې نو ته ډېره ګټه کوې. هله لورې، بې ځایه ضد مه کوه. موبایل دې ماته راکړه. هله لورې. زر کوه. مهرباني وکئ. ستا لپاره زه خپله عاقف ته زنګ وهم. هغه سره خبرې وکړه. ورته ووایه چې د هغه د واده سپارښتنه دې منلې ده. که نه نو هغه به ډېر خفه شي. سلام عاکفه، څنګه یې؟
نن شپه یو بل سره لیدلی شو؟ سمه ده، زه هم هلته درځم. ستاسې خبره منم ښاغلیه. د لوی موخې لپاره بخښنه غواړم. یوه شېبه مې احساساتي چلند وکړه. کیدای شي ځکه چې موږ ټول انسانان یو. او هو، له تا نه د نن شپې لپاره یوه بله غوښتنه هم لرم. یو کس نه باید ځان وژغورو. پیکاس به تا ته نور معلومات درکړي. اوس نو ته تللی شي. دا چې خلک څنګه قانې کې په دې ډېره ښه پوهېږي. هر څوک د ضعف یو ټکی لري پیکاسا. ځینو ته د شفقت په سترګه ګوره او ځینې نورې په منګولو کې ونیسه. مهمه دا ده چې پوه شو چا سره څنګه چلند وکړو. پیسې چمتو دي ښاغلی فروخه. هغه کسان به یې دروړي. تاسې پته راولېږئ. اندېښنه مه کوئ، یوازې درځي. د اسانو کاروان د خو د لیدلی. هغه ځای ته د نږدې راشي. که یو بل کس ورسره ووینم هغه وخت به د نجیب ټوټې پیدا نشي کړلی. همداسې ورته ووایه. د هغو کسانو غوښتنه دا ده چې نجیب ژوندی لاسته راوړي. ستا د سپارښتنې په اړه مې فکر وکړه. ما تا سره ښه چلند ونه که. دا چې په تا مې شک کړی و ما وبخښه. حق لرې چې را باندې شک وکړې. ما هم ځان سره فکر وکړه. نور له تا سره داسې چلند نه کوم. ته د شخړو او بدو خبرو ارزښت نه لرې. زه به بیا درنه پوښتنه وکړم. له ما سره واده کوې؟ هو. ښه نو څه وکړو؟ زما معاش خو ډېر کم دی. له پلار نه مې هم نشم غوښتلی. ته هم کار نه لرې. لرم یې، اوس کار لرم. امنیتي شرکت کې مې کار پیدا کړ. رښتیا وایې؟ هو، یوه میاشت به ماته روزنه هم راکړي مالکې. هغه ځای نه چې راغلم بیا به واده وکړو. ډېر بې صبره یم چې تا د ناوې په سپینو جامو کې ووینم. ته دا کار کولی شې عاکفه؟ البته چې کولی شم. البته ډارېږم چې تا ته حلیمه در په یاد نه کړم. اوس زما لپاره یوازې ته یې مالکې. زه تا سره یو نوی ژوند پیلوم. له صفر نه. ستا موبایل دی؟ نه، ستا به وي. زما دی. ما ته هم زنګ دی. بخښنه غواړم. مالکې، نن شپه باید د ورځپاڼې دفتر په پارکینګ کې د خلدون کار خلاص کړي. عاکفه، فارو د اسانو کرونده کې دی. دا ځل یې هر عمر کار خلاص که. سمه زما لپاره باید دا کار وکړي. سمه ده. سمه ده. نیم ساعت وروسته به درشم. په ارامه سره یې له منځه یوسه. سمه ده، سمه ده. په ډېرې لیوالتیا سره به دا کار وکړم. هغه زه باید فاتحې پسې وړکتون ته لاړ شم. زه هم باید لاړه شم. سمه ده. یو ملګري مې ناروغه شوې ده. که غواړې یو ځای به لاړ شو. لومړی به فاتحې راواخلو، وروسته به بیا تا ورسوم. نه، ته دې خپل کار وکړه. ځان مې په زحمت او وروسته به سره وګورو. سمه ده، ښه خبره ده. راځه چې ځو. سمه ده. راځه. دا ګوتمۍ ډېره ښکلې ده. ډېر ښه ذوق لري.
ښه که ښه ذوق مې نه لرلی ستا په څېر جلۍ باندې به نه امید شوی د شپې په دې ناوخته کې دلته څه کار لرو پیساګور دلته راځي د هغه داسې پر ځای نه خوښیږي باور وکړه دا ځای مې هیڅ خوښ نه شو هغه دفتر نه لري یو ورځ به هلته هم ورشو کلاسیکه موسیقي دې خوښیږي هو خوښیږي مې دا دوسیه خو څېړه وروره سمه ده وروره په امنیتي کمرو کې مې د امیر صاحب موټر ولید چیرته مو ولید په ورسي زلچک بکوي سیمه کې لیدل شوی بیا د شیلا خواته تاو شوی شیلا خواته تاو شوی د هغې سیمې له پولیسو سره مو اړیکه ونیوله هو اړیکه مې ونیوله البته که نه څه وشول سرګر صاحب دا سانو کاروان ده چې فاروق عمر صاحب ماشومتوب تېر کړی و د شیلا خواته و ستاسې پانه هلته به وي یو ځل به یې وګورو څه توپیر کوي راځئ هلکانو چې ځو خانو نږدې ملګري دا دی د لارې پای ته راورسېدو مخکې له مرګه کومه وروستۍ غوښتنه لرې هو لرمې وسله دې کېږده او عدالت ته تسلیم شه عدالت زه اوس په خپله یم زه په دې نړۍ کې هر انسان مجبور ده چې خپل عدالت پلی کړي خو ته په دې نشې پوهېدلی دا نړۍ به هرومرو یوه ورځ عدالت پلی کړي ظلم په هره دوره کې زوال سره مخامخ شوی دا خو ښکاره ده او د بلې نړۍ عدالت هم شته چې هغه نه په هیڅ ډول ځان نشي ژغورلی هلته و بیا ډېر پښیمانه شي خبر اوسئ که وخت مې لرلی نورې خبرې به مو هم کړې وای خو زه باید اوس لاړ شم لږ څه به وځورېږي خو زه غواړم په خوشحالۍ سره له تاسو سره خدای پاماني وکړم راتلونکي ژوند کې تاسې ته بریالیتوب غواړم که چا زما پوښتنه وکړه ووایئ چې ډېر ژر به زموږ خواته راشي یوسفه هسې یې راته راوپېژندلې هېڅ ښه ونه شول اوس نو د خدای په امان نږدې ملګري ډېر ژر به سره وګورو نجیب وروره مرسته وکئ مرسته وکئ ژوره سمه اخله سمه ده ستا دې بنده ونیسه مرسته وکئ هله نجیب وروره زر کوه
په مزه مزه ډولې ته په خندا وختې یاره څومره بې وفا وختې باران وریږي وریږي واورې یو ورځ به یې واورم یو ورځ به یې واورې والله ته څومره ښه غږ لرې کومه سندره دې ویلې بیا هم ته نه پوهېږم څه بالای دا سړی څه شو هر څوک دومره په تمه کوي کله وای راځم خو نه راځي او کله هم ناڅاپه د سړي مخ ته راځي د هغه په څیر د څه په څیر اجال په څیر څوک نه پوهېږي چې څه وخت خواته ورځي پوه نه شوم صبر وکړه داسې مه کوه ما مه وژنه راځه چې معامله وکړو ما سره ډېر معلومات شته خواشینه یم ګورجینه کومه وروستۍ غوښتنه لرې په ما رحم وکړه ډاډه یم ټول ژوند کې به دې دا لومړی ځل وي چې دا خبره کوي خو اوس ډېره ناوخته ده ملکه والا ډیر حیران شوم دې ځای نه تېرېدم ومې غوښتل چې تاسې هم ووینم هله راځه چې یو څه وڅکو فکر کوم خبر نه لرې نن شپه یو اوږد سفر ته ځي پیساګور هم داسې وغوښتل نه زه هېڅ خبر نه یم هله یوسف راځه چې ځو راځه صبر وکړه دې خوا راشه کومې لارې نه لاړ شو سوځېږو صبر وکړه دلته ودرېږه شاته شه هله دلته راشه لومړی ته لاړ شه هله نو لاړ شه نجیب اورورا مرسته وکئ دلته هیڅوک هم نشته څه کوي یوسفه دا څه مه کوه لرې شه نجیب ورور درنه پاتې دی دا څه مه کوه یوسفه خوشې مې کوه نجیب ورور درنه پاتې دی خوشې مې کوي نجیب اورورا خوشې مې کوي د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم نجیب عامر چیرته دی ووایه خپله یې پیدا کړه فروها اوس نو ډېره ناوخته ده اوس به یوازې ایرې پاتې شوې وي هغه سره دې څه کړي ووایه څه دې کړي وګوره هلته دی د اور په لمبو کې سوځېږي عامر صاحب حالا نو نجیبه کور ته راشه زه ډېره په تمه شوم بس دی نو
خورې خیرت دی تر اوسه نه ویده شوې راځه دننه راشه کېنه خورې زه ډېر بد احساس لرم رانا څه شوي راته ووایه که نه ممدوحې مانه پټوي خو زه پوه شوم نجیب بیا کومه ستونزه کې دی داسې مه وایه خدایا عامر صاحب ما خوشی کن خوشی بکن اوبا دننه مزه ته به هم وسوځېږي دې خواته راشه دې خواته راشه وایه نجیب اورورا نجیب اورورا خوشه میکن نجیب اورورا خوشه میکن نجیب اورورا خوشه میکن وایم خوشه میکن نجیب اورورا و میوایل خوشه میکن وزغما مرسا وزغما وزغما مرسا امرسای 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 سترګې دې خلاصه کا امرسای امرسای سترګې دې خلاصه کا امرسای امرسای نجیب اورورا نجیب اورورا ښه ښاغلی نجیب اورورا ښاغلی نجیب تاسو ښه خلاص کړه نجیب اورورا ښاغلی نجیب امیر صاحب حال دې سرګر صاحب امر صاحب امر صاحب تاسو ښه یې هلکانو زر امبولانس راوغواړئ راغوښتی مو د سرګر صاحب لاره کې به وي یوسف خدای ملګرو هغه بوته امر صاحب ښه دی
نوربانو الپره ناوخته کېږي څه شوی راغلم مورې زر کوه لورې ښوونځي کې دې په ورور پام کوه سمه ده مورې پلار مې پرون شپه کور ته راغلی و نه و راغلی لورې مورې کومه خبره خو به نه وي شوي نه زویه څه به شوي وي د تل په څېر پلار د په غونډه کې دی څه به شوي وي هله نو پلاره زما زمری زوی نوربانو لور مې نوربانو تا ته ډېر اندېښمن و پلاره وګوره زه ښه یم لورې هېڅ هم نه دی شوي هله راځئ دې خوا راشئ هله نو راشئ غونډه مو څنګه تېره شوه ښاغلی نجیبه والا ډېره سخته وه ښځې ډېره ګرمي مې شوې وه ان یوه شېبه د خبرو نه لوګی هم راوخت خو زر خلکو مرسته وکړه او له لوګي نه یې وژغورلو بیا د لکه چې کوم ګل ته اوبه ورکړي دي خیر دی پوه به شو هلئ نو ښوونځي ته لاړ شئ در باندې ناوخته کېږي هلئ زر کوئ اوف مورې الپره یوه شېبه ښځې نجیبي الماس په دې موضوع کې ځان ښکیلوي ماشومانو نن رخصت یې ټول یو ځای کور کې ښه وخت تېروو سمه ده خو پلاره له درسونو نه شاته پاتې کېږو الپره ما هم څه خبره ونه منله او به مې ویل نو رخصت یې نورې خبرې مه کوئ آفرین ما ته پرون یو ډېر جالبه لیک راغی ښاغلی یحیی د مخکې له وخته زوال سازمان له اسنادونه یو دی چا چې رالیږلی نوم یې هم جالبه دی یعنې د بېنومه اتلانو سازمان په نوم یو ځای دی ښاغلیه په هغه اسنادو کې د ډېرې عجیبې پټې ډلې په اړه خبرې شوي دي همدارنګه هغوی خپل ځان ته د رڼا اولاده وایي د بېنومه اتلانو نوم خو په لومړي ځل اورم په دې اړه څه نشم ویلی خو د رڼا د اولاده موضوع ډېره مهمه ده دا یو له هغه مهم اسنادونو نه دی چې زوال سازمان یې په لاس راکړه همدارنګه د مخکې له وخته زوال غړي ځان ته د رڼا اولاده او نورو ټولو کسانو ته د تیاري اولاده وایي هغوی دا لري چې داسې پټ معلومات ورسره شته چې د خلکو تقدیر ورباندې بدلولی شي یعنې څنګه دا څه چې تاسې وایي د سناتیزم په څېر څه دي نه هغوی خو هېڅ هم نه دي هېڅ سند او ثبوتونه نه لري مخکې له وخته زوال توپیر لري هغوی دا لري چې د دې نړۍ د هر څه مالکان هغوی دي او د بېګناه خلکو د وینې تویېدو سره جشن نیسي دا د انسانانو په تاریخ کې ویرونکی او مرموز سازمان دی مرموز یعنې مخکې له وخته زوال په هیڅ کومې عقیدې باور نه لري او هیڅ سپېڅلی باور هم نه مني د باور او عقیدې له مخې د هغوی ریښې د منځني تاریخ پټو سازمانونو ته رسیږي او همدارنګه د ترهګرۍ له اړخه ریښې د سړې جګړې پیل کال یعنې 1950 کال ته رسیږي یعنې دا چې فکر کوي دا خاوره د بهرني ادارو لخوا اداره کېږي اغلې رانه موږ ټول پوهیږو چې تر ټولو ښه شاید هغه دی چې زندان ته لاړ شي او وکولی شي چې د مرګ سره مبارزه وکړي نه ګوتی چې تر اوسه په خپله کوټه کې ژوندی پاتې دی نو موږ باید خپله ټوله ډله له سره وڅېړو ملګرو نه پوهېږم چې دې ته به اړتیا وي چې بیا یې ووایم او که نه تر ټولو ښه شاید مړ شاهد دی د مخکې له وخته زوال دعوا کې ویل کېږي چې 60 پټ شاهدان شته دي د دې خلکو درېیمې برخې په اړه مو معلومات پیدا کړي هغه وکیلان چې زموږ کسانو نه ساتنه کوي زر تر زره به دا پټ شاهدان یو موږ ته رسوا کړي زموږ عمومي ستراتیژي به همدا وي محکمه باید دغه پرېکړه ونه کړي خرابې حافظې والا شاهدان او مړه شاهدان یا هم هغه شاهدان چې د ځان له ډاره هېڅ چاته هم څه ویلی نشي او ځان نشي ښکاره کولی ملګرو د څارنوالانو د باور له منځه وړلو لپاره به ښه وي چې هغوی ته جعلي شاهدان ورولېږو ښاغلیه وروسته به د دې کسانو په اړه د عدلي طب ملګرو په وسیله د لیونتوب راپورونه جوړ کړو دې کار سره به د څارنوالانو اعتبار هم راکم کړو یو بله موضوع هم شته ملګرو دغه خبریالانو اعتبار هم باید راټیټ کړو چې ډېر په جرأت زموږ په ضد کار کوي همدارنګه هغوی ته باید جعلي سندونه ورولېږو او له هغه جعلي شاهدانو سره باید د هغوی فکر مغشوش کړو دا خبره مه هېروئ که د اوبو مخه نشئ نیولی نو تاسو کولی شئ اوبه خړې کئ تر څو څوک زموږ کبان ونه نیسي هېڅ اندېښنه مه کوئ ښاغلیه زموږ ټوله ډله د دې کار لپاره خپله هڅه کوي او هغه ملګري چې زموږ منځ ته نوي راغلي زموږ ځواک نور هم ډېروي ډېر ښه یوه بله ستونزه هم لرو هغه
هغه څه ده؟ ښاغلیه کېدای شي امنیت د پټو شاهدانو او زموږ د پلان په اړه خبر وي ځکه یوه نوې اداره جوړه کړې د شاهدانو د ساتنې ادارې په نوم یوه نوې اداره جوړه شوې ده ښه هغه هغې موضوع نه خبر یو هېڅ اندېښنه مه کوه هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کیږي ښاغلیه ستاسې شتون زموږ لپاره هر څه دي زه مو ارامه کړم د اندېښنې وړ خبره نه ده په هر حال قدرمنو ملګرو د هر فاني په څېر زموږ نهه ګوتی ملګری اوس په زندان کې د خپل ژوند وروستۍ ورځې تېروي د هغه په ځای د هغه دنده مو ښاغلي تورخان ته ورکړې ده دا کس ډېر وخت راهیسې پېژنم ډېر د باور وړ او زموږ لپاره صادق کس دی هر څوک دی د قسم کولو لپاره خپل ځای ته لاړ شي تر کومه چې زه پوهېږم مخکې له وخته زوال سازمان دی یو د څو عادي کسانو سازمان نه دی یعنې همدارنګه دا یو جدي نړیوال اړخ هم لري ښاغلیه تاریخي سابقه هم لري او هو ډېر ژور تاریخ هم لري بیخي هم داسې ده په ظاهري بڼه د امپرالیستو ځواکونو په ضد او د خپلواکې ترکیې لپاره مبارزه کوونکي سازمان په توګه ده خو د هغوی د غاړې پړی داسې بهرنیو ځواکونو سره ده چې موږ هم نه پوهیږو یعنې هغه کسان چې فکر کوي دا سازمان مخ ته وړي په اصل کې یوازې د سمبول په څیر دی موږ لومړی شمیره دننه لټو یعنې دا لومړی شمیره چې موږ نیولی یوازې یو عادي غړی دی که نه یوه ښه خبریاله راغلی رانه یو کس ویلي و ترکیه دومره مهم هېواد دی چې ترکانو ته باید پرې نښودل شي هر چاته د لومړۍ شمیرې نوم ورکوي او هغه ته دا باور ورکوي چې هېواد او ملت ته خدمت کوي خو په اصل کې یوازې د خپلو موخو لپاره هغوی نه کار اخلي د داسې کسانو په وسیله هېواد ډېر په اسانۍ لاسته راوړلی شي هر څومره چې هغه کس کم عقل وي د هغوی لپاره هماغومره ښه ده ښاغلی تورخانه په دې کار کې وژل شته وژل کېدل شته او ځان وژنه هم شته د کارونه وروسته به زرزلې پښیمانه شي او وبه وایي چې ولې مې دا کار وکړ ټولو خلکو ته به شرمنده هم شي اوس نو هغه متن چې تا ته مې درکړی دی د ټولو په مخ کې تکرار کړه دا د تیارې اولاده دي د دې کار حساب یې در سره کوم نه هغوی په ما هېڅ شک ونه کړه اندېښنه مه کوئ یوه شېبه له هغه ځای نه ژوندی راونوځي له تاسې ټولو سره حساب کوم تاسې لکه ټیکانه یئ دې کار ته وګوره والله تاسې خو ډېر کم عقل یئ